دا سرسایه چې دا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای وی کله چې یو انسان روجي ونیسي کنه نو دا روجي د ځمکې او تر اسمان ترمنځ ځوړندې وي سوي ځوړندې وي نو چې کله دې سرسایه ورکړي نو الله تبارک وتعالی د قبولیت درجې ته ورسوي دا روجي قبول شي خو دا روجي دا سرسایه چې ده کنه دا په غریب باندې نشته دا په مالدار باندې ده کم انسان چې صاحب نصاب وي په هغه باندې څه شی دی سرسایه ده په صاحب نصاب کس باندې سرسایه ده نصاب څومره دی په تېره جمعه کې مې درته ویلي چې 1,00,000 روپۍ چې د چا سره نغدي موجود وي څه کم کوز یا 1,000 روپۍ یا 2,000 یا 3,000 کوزي یا بره خو دغه تقریبا 1,00,000 روپۍ نصاب دی چې دا د چا سره وي نو په ده باندې سرسایه څه ده لازم ده سرسایه څومره ده زمونږ په علاقو کې دلته خپلې علاقې خبرې کوم د نورو علاقو دي ځان له حساب وکړي ځکه دا د غنمو په حساب سره ده په کم 2 سیره غنم دي زمونږ په علاقه کې تقریبا د هغې نه 2,500 روپۍ جوړېږي څو روپۍ جوړېږي 2,500 روپۍ 2,500 روپۍ د پی کس سرسایه ده د یو تن سرسایه ده دا سرسایه چې ده مسافر رونه چې کم دي آیا دوی به سرسایه څنګه ادا کوي نو یو خبره یاد وساتئ مسافر به چې کله سرسایه ورکوي دی به د خپل ځان او د نابالغو بچو سرسایه به دی د هغې ملک په حساب سره ورکوي چې په کوم ملک کې دی پاتې کیږي لکه تېره ورځ کې ماته یو کال وشو یو تن راته مولانا صاحب زه خو په سعودي عربو کې ما نو سرسایه خو به زه د سعودي عربو په حساب سره ورکم زه د خپلو نابالغو بچو هم او د خپل ځان هم خو دلته خو غریبانان نشته دی نو چې په وطن کې هلته هغوی غریبانانو له ورکړي دا بهتر ده ما بلکل بهتر ده ور دي کې په وطن کې په ملک کې دې ورکړي خو حساب به د کم ځای په کم ځای کې چې دی پاتې کېږي نو د څو رنګۍ دي چې په پاکستان کې د 100 روپۍ جوړېږي هغه به ورکړي یا ریالونه دي یا ډالر دي چې په کم ملک کې دی پاتې کېږي بیا په وطن کې د هغې نه چې څومره روپۍ جوړېږي نو هغه دې په غریبانانو تقسیم کړي دلته په وطن کې دې ورکړي څه مسله نشته دی خو ورکوي به د هغې حساب ځکه نابالغ بچي چې دي دا د پلار تابع دي نو چې کوم ځای پلار وي نو هلته به د نابالغو بچو سرسایه هم وي کم بچي چې بالغ شوي دي نو د دوی سرسایه خو په پلار شته دی نه نو که پلار یې ورکوي نو په څه حساب سره به ورکوي د وطن په حساب سره کم ځای کې چې دوی پاتې کېږي دارنګې د ښځې سرسایه چې ده نو دا به هم د خپل وطن په حساب سره ورکوي ځکه د ښځې سرسایه هم په خاوند نشته دی چې دی ورکوي بس یو احسان دی نو دا چې کم ملک هغوی پاتې کېږي د هغې حساب سره به یعنې د وطن په حساب سره خو د نابالغو بچو سرسایه به د هغې ځای په حساب سره ورکوي په کم ځای کې چې دا مسافرو پاتې کېږي بیا سرسایه دا د ډیرو کسانو سرسایي ته یو تن ته هم ورکولی شي د ډیرو کسانو سرسایه ته یو تن ته هم ورکولی شي او د یو تن سرسایه یو تن ته هم ورکولی شي خو بهتره دا ده چې د یو تن سرسایه په منځ نیمه نه شي اوس 2,500 روپۍ دې ما درته وي که نه چې دا هم ته په منځ نیمه کې نیمه یو له ورکوي او نیمه بل له ورکوي دا مناسب نه ده داسې مه کوئ ټیک ده سرسایه مخکې ورکوئ چې غریبانان ځان سره د اختر په خوشحالیو کې څه کوي شریک کوي باقي سرسایه بیا ورکولی چاته شي نو سرسایه به هغې چاته ورکوي چې چاته زکات ورکولی شي نو زکات چاته ورکولی شي زکات مالدار سړي ته ته نشي ورکولی نو سرسایه مالدار سړي ته یعنې څوک چې صاحب نصاب د 1,00,000 روپۍ لري نو هغه له نه ته زکات ورکولی شي او نه وله سرسایه ورکولی شي دارنګې سید له مونږ چې ورته خپل جګې میا وایو که نه نو دلته کې دله ته نه سرسایه ورکولی شي او نه زکات ورکولی شي باقي بعضې خلک ویره وایي زمونږ په علاقه کې میاګان دي غریبانان دي نو په کار ده چې مونږ له زکات نشو ورکولی څه ورکو د زکات نه علاوه نورې پیسې وله هسې ورکړه الله به درله د زکات نه زیات ثواب په هغې درکړي هغې به له د دې نه زیات ثواب درکړي ځکه تا د نبي علیه الصلاة والسلام د خاندان سره امداد وکړو هغه هسې پیسې راوله د هغې په تا باندې هسې حق دی چې ته وله ورکړه وکړي چې کله غریبانان وي بهر حال دا خو د سرسایي متعلق خبره وه او د اختر د مانځه نه مخکې ایستلې پکار دي اوس یې ایستی شي خو چې د اختر د مانځه نه څه وي مخکې وي خو د اختر د مانځه نه وروسته شوه بیا هم ساقط شوي نه ده دا واجب د وروسته به وباسي خو بهتر دا ده چې د اختر د مانځه نه څه شي مخکې ویستی شي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله